سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندهار پر معروف ولسوالۍ د یو ځانمرګي او وسلوال برید په پایله کې 14 پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېره شپه نږدې 10 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې لومړی د یو ټانک په وسیله یو ځانمرګي بریدګر د یادې ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته څیر خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه او تر هغې وروسته د دواړو لورو ترمنځ مخامخ نښته پیل شوه. په کندهار کې خبري سرچینې وایي په دې جګړه کې چې د نن سهار تر 3 بجو دوام وکړ، اووه پولیس وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اساسولۍ یا یوناما د روانو پارلماني ټاکنو د کمپاین په دوره کې د نمایندانو او د هغوی د استازو او پلویانو پر وړاندې زور زیاتی او پر هغوی د بریدونو له امله خپله اندېښنه په ډاګه کړه. یوناما په ننګرهار کې د کمپاین پر یوې غونډې ځانمرګي برید چې له امله یې نږدې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې غندلی او له ټولو خواوو یې غوښتي چې د نمایندانو او رایې ورکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي. د دغه بنسټ د موندنو له مخې د کمپاین له رسمي پیلېدو تر اوسه یو نوماند وژل شوی، د بل نوماند 3 ساتونکي وژل شوي او همدارنګه د یو بل نوماند پر استازي او زوی هم ډزې شوي دي. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کمپاین پر مهال د ځینو نوماندانو پر شعارونو باور نه کوي. کندهاریان وایي داسې یو کس ته به رایه ورکړي چې د دغه ولایت ستونزو ته رسېدنه وکړي. له دې سره سم د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او ښاروالۍ وایي چې ډیری نوماندان د ښار پاک ساتلو خیال نه ساتي. د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ په یو لوبغالي کې د یوې چاودنې له امله 7 ماشومان ټپیان شول. دغه پیښه تېره ورځ په مشواني کلي کې د کرکټ په یو لوبغالي کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت ډېر نازکه دی. 5200 ټابلیټکه یا نشه راوړونکي ټابلیټونه په ننګرهار کې کشف او ترلاسه شول. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معاونیت ویاند اسدالله یادګاري وایي دغه مواد چې ټاکل شوي وه پلازمینې کابل ته ولېږدول شي، تېره ورځ د سره رود ولسوالۍ په دورایي سیمه کې د پولیسو له لوري کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغو توکو لیږدونکی په تېښته بریالی شوی، خو د موندنې په موخه یې پلټنې روانې دي. او په پکتیکا کې د حقاني ډلې د اطلاعاتي چارو مسؤل د خپلو 2 کسانو سره ونیول شو. څرګره ملي اداره د خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کسان د ښرنې ښار په خواجه خیلو سیمه کې نیول شوي دي. سرچینه زیاتوي دغې ډلې له نورو ترهګریزو کړنو له ترسره کولو سربیره هوډ درلود چې پر ښرنې ښار یو ترهګریز برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې له یوې لنډې نښتې وروسته له یو شمېر وسلو سره یو ځای د افغان ځواکونو منګولو ته لوېدلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.